تاسو ادي حالت کې چې یعنی پروجیکټر یا ال سی ډي د کمپیوټر سره نه وصل کړي نو تاسو باید دلته امدا اولنې آوټپوټ ډسپلی یا ریزولوشن واخلئ په الحال زه ال سی ډي یوز کوم نو تاسو وګورئ په دې کې چې تاسو ال سی ډي د کم ریزولوشن سره فټ راځي اما هغه تاسو اخلئ ته پوه شو خبره اوس مشکل خو نشته ریزولوشن وی د ډسپلی اندازې ته ویډ او هایټ ته کله دا ډسپلی موږ زیاتو نو ویډ او هایټ و زیاتیږي او که ډسپلی کمو نو ویډ او هایټ کمیږي ډسپلی مخې ته راځي تاسو ګورئ که زه دا 800 پر 600 واخلم نو دلته ارته زوم شو مخې ته راغله معنی دا شو چې ویډ او هایټ راکم شو اوس کته یو پروګرام کې کار کوي وسنګ ای ګوره اوس دلته باندې ډیر داسې آپشنز دي چې دلته ګوره دا ټول لاندې راکې وته بلکې دغه آپشن چې کومې دي دا بازي دا ټول ته یو لاین کې داسې سټریټ راځي کله دا سکرین مخې ته راغی زوم شو کنه کدا زه واپس نارمل کم this is دا ګوره دلته پروګرام اوس لک سیکوینس کې ښکاری صحیح ښکاری دغه څه پوښتنه نشته خو پاره کې چې دینو یو لیمټ معلومو چې مطلب سل یا یو سلو 25 صحیح ده او دا صرف د ډیسکټاپ د آیټمونو د پاره او دا ریزولوشن چې کوم دی دا به د ټول سکرین د پاره که مطلب ویډیوز پلی کې که عکس ګوري که ایکسل خلاصې که ورډ خلاصې کنه د ټول پروګرامونو د پاره ډسپلی یا آوټپوټ هغه یو شانی دا شان بل تاسو ګوري لاندې اورینټیشن زمونږ په دغه شان کمپیوټر کې چې دی اورینټیشن ته ډېر ضرورت هم نه پیدا کیږي ځکه چې زه دلته اوس مثال پورټریټ انتخاب کوم دا سکرین بلاسه او سرچپه شي لکه د شکل باندې او که فرض کې زه لینډسکیپ لیفت واخلم دا مکمل داسې به سرچپه شي د شکل باندې نو دا موږ سره په دغه لپټاپونو کې ځکه په کار ناراضي چې موږ خدای لپټاپ د دې پسې روټیټ کولای نه شو نه پسې ځوړولې شو کنه دا په هغه لپټاپونو کې چې هغه ټابلیټ وي یعنی هغه ټچ وي هغه موږ اړو داس نو پاره کې بیا دا اورینټیشن وکاري لکه دی کمپیوټر کې د ډیسکټاپ کمپیوټر وایي د کې تاسو باید دا اورینټیشن چې انتخاب کړئ لینډسکیپ دا شارټکټ هم لري تاسو شارټکټ په تر باندې دا سکرین روټیټ کوئ کنټرول الټ ایرو کی ډاون رائټ سره وګوره سکرین رائټ طرف ته تاوش کنټرول الټ ایرو کی ډاون دې سره به سکرین لینډسکیپ لیفت شي کنټرول الټ ایرو کی لیفت نو د سکرین دا روټیشن به په دغه ترتیب باندې کیږي دغه بټن دی ښا کنټرول الټ دیتا ایرو کیز بٹن وای یعنی دا غشي چې ور باندې لګیدلې وي ایرو کی رائٹ ایرو کی ډاون ایرو کی اپ ایرو کی لیفت کچې د موږ سره دغه د ګرافیکس ډرایور انسټال نه نو نه تاسو ریزولوشن کی تغییر راوستي شي او نه تاسو اورینټیشن کولای شي دا کارونه هم نه کیږي اورینټیشن څه ته وایي د سکرین تاوول چاپکول لکه د موبایلونو کې چې دا روټیشن اتومات په لکېږي
صحیح ده خپل کیږي خو چې ته داسې یو کمپیوټر وي چې هغه موږ سره مطلب ټابلیټ سیستم ته جوړ شوی لکه د موبایل په شکل نو بیا تاسو هغه کې د شارټکټ په اساس باندې سکرین اماغه ځان ته جوړول شي چې کومه سي لپټاپ تاسو نیولې کنټرول الټ ایرو کیز خراجي لاندې ګوري ملټیپل ډسپلیز ملټیپل ډسپلیز هغه وخت تاسو په کاریږي چې کله دا لپټاپ تاسو د پروجیکټور یا ال سی ډي سره کنیکټ کوئ